د ازبکستان او د دوستم ویان څرګندونو وروسته د طالبانو غبرګون. مجاهد وایي خاوره او پیسې مو خپلې دي، قوشتېپې کانال په زوره تېروو. جزئیات یې همدلته وګورئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی د قوشتېپې کانال په جوړولو کې له چا نه بیریږي. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې د یاد شوي کانال د جوړولو د چارو پیل د خپلې ادارې له لویو لاسته راوړنو وباله او زیاته یې کړه چې مخکینی نظام د ځینو هیوادونو له ډاره د ډیرو امکاناتو د لرلو ترڅنګ د دغه کانال د جوړولو چارې نه پیلولې. هغه ویلي ځمکه مو خپله ده، پیسې مو خپلې دي، که د چا خوښه وي یا نه موږ یې په خپل مټ او زور تکمیلوو. ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې په یوه تازه راپور کې د طالبانو او ازبکستان ترمنځ د یاد شوي کانال د جوړېدو په سر د اړیکو د ترینګلتیا وړاندوینه شوې ده. اکانومیسټ خپرونې په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د ادارې له لوري د قوشتېپې کانال افغان کروندګرو ته د ګټې ترڅنګ ازبکستان سره د طالبانو د ناندریو سبب ګرځي. یا د مجلې لیکلي دي چې ازبکستان د پنبې د کروندو د خړوبولو لپاره په آمو سیند تکیه کوي، خو د قوشتېپې کانال کیندل کولی شي د دغه سیند د اوبو اندازه کمه کړي. د دې مجلې په اساس د پنبې کښت په ازبکستان کې د کارموندنې او وارداتو اصلي سرچینه ده او د سیند د اوبو کمښت د دې هیواد پر یاد شوي صنعت منفي اغیز کوي. د دغه راپور له خپرېدو وروسته د عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تاینج په یوه ټلویزیوني مرکه کې د قوشتېپې کانال د جوړېدو مخالفت کړی چې د خلکو توندو غبرګونونه یې پارولي دي. د دوستم منتقدانو نوموړی او ډله یې د افغانستان پر ځای د ازبکستان ګټو ته ژمن ګڼلی دی او د طالبانو حکومت یې د دغه کانال د جوړولو په هڅو ستایلی دی. خلک بیا وایي دا چې اوس جګړه نشته نو طالبان باید عواید پر ملي پروژو ولګوي ترڅو افغانستان پر ځان بسیا شي. درنو کتونکو تاسو مو هم خپل نظر را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.